د میرمنې سنبۍ په کومه طریقه تنګه او خوندوره کړو. سلام ګران لیدونکو، هیله ده چې روغ جوړ او د صحت جامې وبرتن وي. زه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د یو نوي ویډیو سره حاضر یم. هیله ده چې د پام وړ مو وګرځېږي. تر هر څه دمخه باید یادونه وکړم، که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ګونګي نشان ووهئ. مننه. هغه میرمنې چې د عمر له لحاظه ډېرې زیاتې وي او په شرمګاه کې ازادوالی راغلی وي، څنګه کولی شو چې د میرمنې دغه سنبۍ یا شرمګاه تنګه کړو. د ویډیو تر پایه راسره اوسئ ترڅو به مطلب ښه ځان پوه کړئ. که غواړئ چې د میرمنې سنبۍ تنګه کړئ نو دغه دوه طریقې استعمالولی شئ. د میرمنې سنبۍ خو لومړی ووایم چې د کومو کارونو سره ډېر ازادېږي. لومړی، کله چې له میرمنې سره ډېر سیکس وکړي او عمر یې زیات شي، له دې سره د میرمنې په شرمګاه کې ازادوالی راځي او بیا میرمنې ته هم خوند ورکولی شي او خاوند هم خوند نشي ترې اخیستلی. دوهم، هغه میرمنې چې عمر یې ډېر زیات وي، اولاد یا بچي ډېر زیات راوړي وي، نو د سنبۍ نه سم د خاکي تونل یا هم تونل جوړ شوی وي چې بیا نه خاوند ته مزه ورکوي او نه هم ښځې ته خوند ورکوي. د دې لپاره دوه طریقې دي چې کولی شي دغه دوه طریقې استعمال کړي او د میرمنې شرمګاه د لومړي واده د شپې په شانتې تنګه او مضبوطه کړي. تاسو کولی شئ لومړی کله چې کوروالی کوئ نو تر 90% پورې اوبه یخې راوړئ، یعنې یخ اوبو سره کولی شئ د میرمنې شرمګاه تنګه کړئ. کله چې کوروالی کوئ د کولوالي نه مخکې 10 دقیقې مخکې تاسو کولی شئ د میرمنې شرمګاه په یخو اوبو سره ومینځئ. تر 20 منټه پورې یخې اوبه ور واچوئ ترڅو د میرمنې دغه عضلات چې د کوڅ شونډې لري دغه یو رقم خاصیت لري چې کله یخې اوبه پرې ولګېږي نو دا کلکوالی یا شخوالی پیدا کوي. دوهمه طریقه دا ده چې د میرمنې پښې په پروالي پر وخت پورته کړئ او دواړه جوختې کړئ. دغه طریقه کې هم د میرمنې شرمګاه تنګېږي او هم خوند ته برابرېږي. دغه دوه طریقې چې لومړۍ طریقه د اوبو ده چې اوبو سره د میرمنې شرمګاه ډېره تنګېږي، یعنې د میرمنې شرمګاه عضلات چې کوم دي د یخو اوبو سره حساسیت لري، کله چې یخې اوبه ورسره ولګېږي نو دا کلکوالی یا شخوالی پیدا کوي. دوهمه طریقه دا ده چې د میرمنې پښې دواړه جوختې کړئ او پرې پورته کړئ او بیا د خیر کار ته شروع وکړئ. نو خدای دې وکړي ملګرو چې زموږ د ویډیو څخه غلط مطلب وانه کړئ. زموږ ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. مننه.